د غشان امام نووي رحمت الله علیه فرمایي د قرآن کریم د تلاوت فوخ جړل د عارفین صفت او د صالحین شعار ده. امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې مستقل باب قائم کړی دی، باب البکاء عند قراءة القرآن، او د دې لاندې دا حدیث را نقل کړی دی. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل اقرأ علی ما تد قرآن کریم تلاوت وکړه. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای ما ورته فرمایل اذا تاسو ته تلاوت وکړم حالانکه دا قران کریم خو پتا سو نازل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل انی اشتهی ان اسمعه من غیری، زدا خو ما چې دا قران کریم د ځان نه علاوه د بل چا نه واورم. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د سورۃ النساء تلاوت شروع کړو تر دې پورې تزيد آیات راور سیدلم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هغه وخت به د دې څه حال وي هر کله چې موږ د هر یو امت نه یو گواه راولو او اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم موږ پتا په دې امت باندې گواه راولو. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ما ته فرمایل کفا او امسک، بس ادریگا یعنی نور تلاوت مکوا. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د غدوان سترګو مبارک توکتل پر ایت عینیه تذرفان، د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دوان سترګو مبارکونه اوخ کې روانه وي. تلاوت د وجنا چې نبی کریم علیه السلام مبارک دغه تلاوت واوریدلو رسول الله علیه السلام مبارک د سترګو اوخ کې روانه وي. ابن بطال رحمت الله علیه فرمایي د نبی کریم علیه السلام مبارک د جړه وجه بیانای او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا آیات واورید نو د قیامت منظر د هغه hebat او سختیانی او د خپل امت زعب ورته مخه تشه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک زکه وجړل. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې وجه دا بیان کړی دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل امت باندې د شفقت توجه وجړل، زکه امت محمدیه به د خپل عمل په بنا گواہی ورکړي او کله به د دې عمل صحیح نه وي چې د دې په وجه به د عذاب ورکول شي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک زکه وجړل. او دغه شان د کنز العمال حدیث شریف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ما من عین فادت من قراءة القرآن الا قرت یوم القیامه. کوم سترګې چې د قران کریم د تلاوت د وجنه اوخ کې بوبوي نو دا به د قیامت په ورځ یخی شي، یعنی دې ته به ډېر نعمتونه ورکړي شي، جنت ته به داخل شي او د جهنم نه پناه ورکړي شي. دې په وجه به دا خوشاله شي او بخلی شي. نو به هر حال د تلاوت په وخت جړل جایز او مستحب دي. او جړه طریقو راوستو طریقه دا ده چې قران کریم کوم عذابونه یا نعمتونه ذکر کړی دي او په هغه کې ذکر شوی دی هغه ځان تر مخه تکړي او په خپل کوتایانو د نظر واچي نو په دې سره به زړه نرم شي او جړه به ورته ورشي. او کو بیا هم جړه نه ورتلانو په تکلف دی وجاړي او د جړه کیفیت په ځان باندې راولي. ابن ماجه کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ان هذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. بشک دا قرآن کریم نازل شوی دی په حزن سره، یعنی په دې کې داس آیاتونه دي کلوستون کې په کوم سوچ او تدبر وکړي او باغی کې سوچ وکړي نو زړه به غمجن کیږي او پسترګو به اوخ کې راځي او کو جړه نه درتلا په تکلف باندې جړه کیفیت پزان کې راواله. نو الله جل جلاله دې زمنګ د زړونو نرم کی او رب کریم دې د قران عظیم الشان په مفهوم او معنا باندې منفوه کړي. کوم انسان چې د قران عظیم الشان په معنا باندې پوهیږي دا غیب مقصد باندې پوهیږي د عذاب په آیاتونو باندې پوهیږي د رنگي د جنت د نعمتونو اغایاتونو باندې پوهیږي نو ته خامخا جړه ورزي. ځکه کم کسان چې صاحب قران وي او هغه رب کریم د قران علم ورکړي وي دا غي معنا باندې
پوي کړي وي دا غي مصداق او مفهوم باندې پوي کړي وي والله جل جلاله پاک انسان باندې فضل کړي وي هغه انسان د رب کریم د آیاتونو چې عذابونو مبارک نازل شوی دي دا غي د وجنه په جړه ورزي او غمجن کیږي زړه نرم کیږي الله